سلامونه، احترامات. غیرتمل محمد زیم کندهار ته راغلی یم. د یو استاد چا ډېر صفت وکړو چې همه زوی مې و، په سمنګان کې اوسېږي، ممتاز جهاني نوم دی. نو ماله د استاد نږدې نه وګورو، کیسې ورسره وکړو، دې کې ښه والی څه شی دی. نو راغلو، استاد میرویس فرقانیار صاحب نوم یې دی. نو رښتیا خبره چې هغه مې زوی مې ډېر صفت وکړو. یاره مالدا ورسره مرکه کوم یا جهاز ته. استاد سلام علیکم. وعلیکم السلام. ښایسته کندهار. استاده جوړې ښه یې په خیر رسېدلې. که داسې لنډ ځان معرفي کړي. زما نوم محمد میرویس فرقانیار دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی یم او همدارنګه د ورزشکارانو د کیک بوکس د بخش خادم یم. دلته خو کندهاریان فارسي شته، دلته فارسیوانان شته؟ و فارسي پښتو کندهار کې و دواړه ژبې رسمي ژبې چې دي. ماشاءالله. ښه استاده، که داسې تعلیم اول تعلیم په باره کې دی، تعلیم په برخه کې هغه د دنیا ضرورت چې دی هغه مې کړی دی. نه بیا هم 12م صنف مې ویلی دی، د هغه څخه وروسته لیسانس مې هم کړی دی. پوهنتون مې ویلی دی د حقوق په بخش کې. نو د قضا څارنوالي څانګې څخه فارغ یم. همدارنګه مې یو 3 سمسټره ماسټرینګ وکړه، خو بس د مشکلاتو له امله بس دا د خدای دغه دی چې مشکلات هر چا باندې، پیغمبرانو باندې مشکلات راغلي، بندګانو باندې مشکلات راغلي. هغه څوک چې مسلمان دی، کلمه وایي، لمونځ کوي، اودس کوي، هغې باندې حدیث شریف دی چې مشکل بې مشکل هېڅ کار نه کېږي، او مشکل راځي چې هغه مشکل سر ته ورسو بیا یو کار کېږي. مثال یو کار دی، مثال یو زه اوس غواړم چې کابل ته لاړ شم، اوس ځان مشکل ته ورکوم، اډې ته ځم، اډې نه بیا ټکټ کوم، بیا د خیر سره مزې ځم کابل ته. الله دې په خیر ورسوي. خیر سره استاده، خوشحاله شوم ډېر زیات. نور داسې ښه والی ما ته وښیه، دا کې ښه څه دی. بس ښه والی خو هغه څوک چې په ما کې ښه والی ویني هغه اصلي خپله ښه خلک دي. د هغوی مفکوره، فکر خپله ښه خلک دي چې پر ما باندې د ښه سړي ګمان کوي. او بس نو دا د دوی ښه والی دی چې الله دې بس د دوی قدر وکړي. تا سره ښه استاده، زما کې یو سوال پیدا شو. تاسو دغه انرژي باب الکوزی شو، انرژي شو، پیپسي شو، دغه شیان تاسو نه خو علت څه شی دی؟ موږ خو سر ورپسې ماتو، چیرې شو، کینو وخورو، تاسو دغه شیان نه خوښوئ. زموږ ورزشکاران د دې د خاطر څخه چې د دوی بدنو ته، معدې ته، مثلا زړه ته د کیمیاوي موادو له امله څخه تاوان ونه رسېږي. نو په دا خاطر باندې ټول هغه ګازي مشروبات چې په بازارو کې خرڅېږي هغه مو ټول پر شاګردانو باندې بند کړي دي. اول یې پر ځان تطبیق او بیا پر شاګردانو باندې. زما یو ماما زوی دی، انزل عزیزي نومېږي، ستا شاګرد دی، ښه پېژنې او ښه انډیوال درسره دی. دې سره زه داسې کته پورته ګرځم. زه دغه ارمان لرم چې دا ماته یو ورځ ووایي چې ماما زوی مې دی او ګران هم ډېر زیات ګران هم راباندې دی، ځکه همدغې د خاطر راځو چکر مکر و. خو دوی زما په غوږ کې وایي چې خدای نن داسې یو انرژي راته وکړه چې اوس کړم. زما خو دا توصیه ده درته غیرتمل صاحب، نه زه خو اوس کړم د انرژي بابو پر ځای باندې مثلا چې یوه دانه سیب وخورئ طبیعي. خو صحیح ده، خو تلویزیون کې وایي، چینلونو کې وایي، ولې که لسو دانو کار کوي نو ویې څښه نوش جان خو څه وایي چې دا انرژي که نه، په خدای اوبه نه م راته خوند کوي، دغه هر څه مې راته خوند کوي. ښه استاده دغه خوراک او بیا در میار کدام میشه خوري نوش جانت نوش جانت نوش جانت بخو خیلی کمک از معده مرا خراب کنه. کمک خیال صحت بکوه کمک از معده خراب کنه استاد مرا. خو نمی جات نخو، در روز یک دانه بخو پروا نداره. روز یک دانه بخو مرا پشتش او بخو، پشتش چای بخو، از خاطر ان شاء الله تعالی اینی که تشنشم بچه ماما خودم میگم بچه ماما یک دانه انرژی رو باشه. خداوند تعالی بچه ماما ته خیر بده. خودش خودت آدم یکی استکرش چقدر که کم بگم دوستانو دا ویدیو 400 گوری کیدای دا فیسبوک کې جکشي. دا زه چا صفتم نکوم، د چا غیبتم نکوم. زما یو عادت دی چې ښه ته ښه وایم، بد ته بد وایم. نو دغه ماما زوی مې چې زه ګورم نو داسې د خوشحالۍ د لاسه زما سترګو نه اوښکې راځي. دومره راباندې ګران دی، دا نه چې مخامخ ورته وایم. په دې خبره ما په ورځ پلار سره ما لانجه وکړه، مالک ماما یو مالې 4 زامن لري، خو دا زوی دی دا بل کوم زوی دی. نه وایي چې زما زامنو کې فرق کوي، مالې خود فرق کوم.
دا ښه دی او نور انډیواله نه شي زما په طبیعت نه زما په طبیعت دي چې ګډوډ دي ښه ورسره داسې زړه ارمان دی وایي چې پوره شوی نه دي دلته خو ډېر ارمانونه دي خو ان شاء الله تعالی د زړه ارمانونو کې مو څه نه دي پاته هغه ټول ارمانونه چې دي هغه شکر دی پوره سوی دی الله پاک هغه چې غوښتي مو دي د هغې اضافه راکړي خو یو ارمان دی پاتې د دی الله پاک څخه شکرګزار نه یو ارمان دی کوم پاتې ارمان؟ دی دغه چې د خیر سره زموږ په دعاګانو کې پورته کېداسې نه چې دغه بیت الله شریف مو ګوري دغه ارمان دی پاتې استاد زه د مسلمان زړه نه خبر یم بالکل یا کوم مساعد درته برابر شي اسلام الله تعالی دې مو نصیب وکړي بیت الله شریف خونو داسې جوړه ځای که یوازې زموږ قبله جوړه چې جوړه ولاړ خو ډېر ښه دی او که یوازې هم یاره استاد دغه ارمان دی خو خدای پاک دغه جمعې ورځ هم دا و او امین دغه ارمان دی خدای پاک پوره کړه امین الله نو ممتاز جهان ته که څه پیغام لري هغه سمنګانو کې دی ستا ویډیو ګورم ستا ویډیو ګوري ممتاز جاني زما د شو شاګردانو د جملې څخه دی ماشاءالله هغه د خپله د درو ډانو استاد دی په بلیک بیلټ کې 3 ډانه اضافه تړلي دي نو بس هغه ته زه دا پیغام ورکوم چې ممتاز جانه اول دی الله پاک ښایسته او خوشحاله ژوند درکړي غیرتمل صاحب دې ډېر تعریف وکړي نو ما ته هم بس ته ډېر قدردان او قدرمن یې چې ته پر ما باندې ښه وایې بس الله تعالی ته ګران سي نو کوشش دې وکړي چې یو کلب دې ځان ته خلاص کړي دغه خپل سمنګان او هغه جوهر چې د بدن کې دی هغه نورو ته هم ورسېږي دا یوه صدقه جاریه ده ښه استاد داسې خوراک چې ستا خوښي د خوښې خوراک او د خوښ خوراک مې بس دغه سره لوبیا او وریجې دي دغه نو عجبه طاقتور شي ما ته د لوبیا خلي دي زه لوبیا نه خورم په دې خوراک دا طبیعتونه دي نو ما ته بس دغه خواړه ښه خوند کوي میوه؟ تر غوښو او وریجو تر هر څه میوه ښه خوند کوي. میوه میوه نو په ټولو میوهجاتو کې چې په دنیا کې ډېره خوړل کېږي هغه کیله د زما هم خوښ ده زما بیا نه خوښېږي ایمو ستا هغه نه جوړېږي ښه استاد دا چې وخت دې مونږ ته راکړ زه خوشحاله شوم الله تعالی دې زه چې څومره تا سره څومره ګپ ولګوم مخکې چې نور هم خوند ما کې پیدا کېږي قربان دي نو استاد خدای پاک دې زړه ارمانونه دې پوره کړه رب دې عزتمن خدای دې بچام قاری د قرآن کړه او خدای دې زما په دعا ربستان ته دې بوځه استاد امین نور دې وخت نه نیسم الله تعالی دې السلام علیکم وعلیکم خدای پاک